یو ورته وایي باجه به ورته زه ښیم ما ته خو نن پته و چې ته د باجو پروفیسر یې ځان یې په باجو خراب که نه سیټ د نه ما واغسته ځه دا خو چې دا الټه پلټه موږ ته فضا جوړه کړه نور هم تکړه شه انشاءالله 2023 کې به دا بل ډوز در کومه دا پیله ډوز بل ډوز هغې نه بعد دی توجه دا تعلیم نه خو تربیت پخوا و پښتنو به قرآن مجید له 2 کپړې ورکولي یو به د قرآن قمیص و بل به د قرآن غلاف و او خبر د پښتون په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و د کور د کمرې د دروازې درشل د پاسه به تخته ټکولې وه الله هغې د پاسه به قرآن مجید ایښی و دا دې لپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه هغه پښتانه وو هغه غیرتمند وو اوس خو باجو والا پښتانه دي باجو والا ته به زما پریمری ته میډل ته های ته زما سټوډنټ ته سندرې ښې ګانې به ورته ښې باجې یو ورته وایي باجه به ورته زه ښیم ما ته خو نن پته و چې ته د باجو پروفیسر یې زما د مستقبل نه ډمان جوړوې دا چې څوک وایي مستقبل ته باجې ښیو باجې منې د دې ماشومان نه ډمان جوړوې وایه ګلوکاران ته جوړوې تی نو چې دا کم سړی دا خبره کوي چې باجې به ورته ما ته خو د باجو پروفیسر شوی فزکس ورته وښیه کیمسټري ورته وښیه بیالوجي ورته وښیه ساینس اور ټیکنالوجي ورته وښیه باجې ورته ښیي ځان یې په باجو خراب که نه سیټ د نه ما واغسته ځه دا خو چې دا الټه پلټه موږ ته فضا جوړه کړه نور هم تکړه شه انشاءالله 2023 کې به دا بل ډوز در کومه دا پیله ډوز بل ډوز هغې نه بعد دی توجه انشاءالله